چې د جمعې په ورځ یو وخت دی، په دې وخت چې مسلمان ولاړ او د الله نه څه خیر غواړي الله وله ورکوي. یو وخت دی په دې وخت کې چې یو مسلمان دا وخت راګیر کړي او د الله نه به کې څه غواړي الله وله ورکوي. وزاد مسلم او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا الفاظ زیات دي، وهي ساعة خفیفه، او دا وخت ډېر معمولي وخت دی، ډېر زیات نه دی. وفي رواية لهما په یو روایت کې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ان في الجمعة لساعة، د جمعې په ورځ یا د جمعې په ورځ کې یو وخت دی چې یو مسلمان دا وخت راګیر کړي، قائم یصلي، او دی ولاړ یو لمونځ کوي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، او دا الله نه چې څه خیر غواړي الله وله ورکوي. چې په دغه وخت کې یو مسلمان ولاړي لمونځ کوي او څه خیر د الله نه غواړي الله وله ورکوي. دا مسله چې ده د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو دا وخت دا کم وخت دی؟ نو په دې کې د علماو 43 قوله نقل شوي دي، 43 قوله دي، او په هغه 43 کې صرف 2 قوله دي چې هغه مشهور دي او د دلیل په بنا باندې مضبوط دي، 2. نو موږ مقه 2 ذکر کو. یو مشهور قول دا دی او پرې دواړو باندې دلایل را روان دي. امام چې کله په منبر باندې کینی، اجرا شي کینی، د هغه وخت نه دا ټیم شروع شي او د منځه د ختمېدو پورې، دا د دعا د قبلېدو وخت دی. او دویم د مازدیګر د منځه نه بعد نور ډوبېدو ته نږدې، دا د دعا د قبلېدو وخت دی. څه دعا چې د الله نه غواړي الله یې دله قبلوي. یو خبر دلته یاد ساتئ چې الله دا وخت موږ نه پټ کړی دی. ولې پټ کړی؟ چې کوشش وکړو چې جمعې په ورځ انسان کوشش وکړي د دعاګانو د ډېرولو، د عبادت د ډېرولو، دا پکې حکمت شو. او دغه 2 وخت دي چې دا په دلایلو کې دلایل مضبوط دي، چا چې دا وختونه بیان کړي. بعضو علماو دا راویلي وي صرف دغه وخت دی، امام چې په منبر کینی او د لمونځ ختمېدو پورې، بعض وایي نه مازدیګر نه بعد د نور ډوبېدو پورې، د اخرنی وخت چې دی. او بعض ویلي چې 2 وختونه دي، په 2 وختونو کې کوشش پکار دی، ځکه چې 2 په صحیح حدیثونو کې ثابت دي. د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو وخت هغه امام چې کله په منبر باندې کینی د منځه د ختمېدو پورې دی، اولنی وخت. او دویم وخت د مازدیګر نه بعد ماښام ته نږدې کله چې نور ډوبېږي، په دې وختونو کې کوشش پکار دی. بعضو علماو دا ویلي دي وي دا وخت کله په یو جمعه کې په دې اولني وخت کې او په بله جمعه کې کیدای شي په اخرني وخت کې، بیا په بله جمعه کې بل وخت، یعنې دا وخت په یو ځای نه دی، اوړي راوړي. کله هغه وخت اوړي چې کله امام په منبر باندې کیني لمونځ ختمېدو پورې، او کله دې وخت راواوړي نور ډوبېدو نه مخکې، او دا قیمتي وختونه دي. او د دې اهتمام زموږ په پښتنو کې نشته. اکثر د جمعې په ورځ د مازدیګر منځه نه بعد او نور ډوبېدو نه مخکې بازارونو کې ګرځي او لوبې او ټوغې ټقالې او ملاقاتونه او ګپ شپ او غیبتونه په دې کې مصروف وي. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو بنده ولاړي یسأل الله فیها خیرا، هر خیر چې د الله نه غواړي الله به درله درکړي، کومه دعا چې ته د الله نه غواړي الله به درله قبلوي. نو څومره لوی فضیلت نه دا خلک محرومه شو. په بل حدیث کې دی وعن ابي برده
ابن أبي موسى قال سمعت أبي أبو برده دا پا منزنو تابعینو کې دی دیوی چې ما د خپل پلار نه دا خبر اوریدلې او د پلار صحابي دی ابو موسی رضی الله عنه وی زما پلار دا ویلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلو یقول فی شأن ساعة الجمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وخت مبارک خبره کوله د جمعې په ورځ چې د دعا د قبلېدو وخت دی نو پیغمبر ویلو هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه